هبه هموش لومړی عربه ده چې په سویډن کې د لارۍ چلولو لایسنس ترلاسه کړی دی. د هغې دنده له ښار څخه د کثافاتو راټولول دي. دا کومه د شرم خبره نه ده، دا د ډاکټرۍ یا خیاطۍ په څیر دنده ده. کله چې خپله دنده ترسره کوم ښه احساس کوم. هبه په 2015 میلادي کال کې له سوریې څخه مهاجره شوه. موږ اوس د هستوګنې په یوه سیمه کې یو. ځینې وخت راته خلک له کړکۍ څخه ګوري. هغوی وایي چې دا څومره ښه خبره ده چې یوه ښځه لارۍ چلوي چې بل کلتور سره تړاو لري او حجاب اغوندي. د هبه کار سهار وختي پیلیږي. زه دلته سهار 6:30 بجې راځم. له نورو موټر چلوونکو سره خبرې کوم او بیا د ټرافیک مدیریت کوونکي ته ورځو. هغه هر موټر چلوونکي ته سیمه په ګوته کوي، کلیان یې اخلو او خپل کار پیلوو. هبه هغه مهال کنجکاوه شوه چې نورې ښځې یې ولیدلې چې لارۍ چلوي. داسې تصور کېږي چې دا د نارینه‌وو کار دی، یا ویلی شي چې په دې برخه کې ډېر نارینه کار کوي. نو ځکه راته خلک وایي چې دا د نارینه‌وو کار دی. ته یې څنګه کولی شي؟ ان د ځینو نارینه‌وو لپاره هم سخت کار دی. زه دا خبرې ډېرې اورم. هبه غواړي چې د ټولو ښځو لپاره یوه بېلګه وګرځي، نه یوازې د عرب ښځو لپاره. زه ښځې دې ته تشویقوم چې هغه څه وکړي چې کول یې غواړي. موږ باید ښځې څنډې ته نه کړو او د هغوی وړتیاوې محدودې نه کړو.